ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي حتى تبغي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدرمنو علماء کرامو دالایکی مخورو مشرانو اوگرانو مسلمانانو اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله جل جلاله دې د قدرمنو شيوخو علماء کرامو او د مخورو سپینزورو دا سایو کوشش په خپل دربار کې قبول کړي چې د مسلمانانو د اصلاح او د خیر او د صلاح کوشش کړی دی او الحمدلله نن دا چې د یو نتیجې سره مخ یو. کوم آیات کریمه چې ستاسو په مخ کې ما تلاوت کړي هغه آیات کریمه مطلب او خلاصه دا شی ده. الله تعالی جل جلاله فرمایي که د مسلمانانو یو دوه ډلې سره په جنجال شوي جنگ ته ورسېدلې جنگ یې سره شروع کړي نو الله پاک امر کړی دی چې تاسو د مسلمانانو په مابین کې صلح وکړئ دا مشکل یې حل کړئ. نو د مسلمانانو دا ذمہواري ده دا یو مسؤلیت دی چې کله د دوه ورونو د دوه طایفو په مابین کې مشکل راځي نور مسلمانان پر دې دا واجب ده چې د مسلمانانو د مشکلاتو د حل کوشش وکړي. ځکه کچېرې قتل و قتال مشکلات په سیمه کې په جامعه کې په علاقه کې موجود دي دا یوازې د دې خاص طایفې د دې خاص خلکو د فسادو د مشکلاتو سبب نه جوړیږي بلکې دا مشکلات عامېږي نور ولسونه ته هم نفوذ کوي. نو د دغه مشکلاتو د ګرځېدلو راټولولو مهار کولو دپاره پر مسلمانانو باندې دا واجب ده چې دغه مشکلاتو مخه ونیسي د مسلمانانو په مابین کې صلح وکړي. الحمدلله دغه واجب ته نن ستاسو قدرمن استاد شیخ حماسي صاحب او سالم حاجي صاحب رسیدګي کړې ده. دا دی په یو داسې د کامیابۍ او پیروزۍ په محل کې سره یو ځای یو چې نن به د مسلمانانو په مابین کې هغه عداوت او دښمني ختمېږي یو د ورورګلوۍ او د اخوت فضا به قایمېږي لکه څنګه چې الله جل جلاله مسلمانان ورونه بللي دي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هغه اخوت اسلامي به بیا ان شاء الله قایمېږي. نو دوی خپله ذمہواري ادا کړه خو دا صلح منل او په صلح باندې عمل کول دا الله جل جلاله په ډېر جدي انداز باندې ویلي دي. که چیرې بیا داسې وشي په دې دوه طایفو کې یوه طایفه بغاوت وکړي نو الله جل جلاله دا مصلحینو ته وایي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. که چیرې دا یوه طایفه باغیان سوه متمرد سوه سرکشه سوله خبرې ته نه سوه آماده دا مصلحین دي هم د هغه طرف ملګري سي چا چې خبره منلې ده
د دې خلکو په قتال دې شروع وکړي، دا خلک دې تر هغه وخته وژني چې تر څو بېرته صلح ته آماده کېږي. نو الله تعالی جل جلاله دا حکم دا د صلح خبره جدي نیولې ده. دا خو به په دنیا کې راځي، کله به منازعات پیښېږي، قتل به راځي، مشکلات به راځي، خو د حل لارې دا ده چې بېرته مسلمانان سره کښېني، مسلمانان صلح سره وکړي. نو د الله تعالی جل جلاله جدي امر دی. دا کومو قومونو، دا کومو مشرانو چې نن دا قرباني ورکړې ده، دا د صلح میدان ته آماده سوي دي، دا یې ډېر غټ ابتکار کړی دی. الله رب العالمین په دې په عزت باندې ونازي. ګورئ مسلمانانو، دا د چا دپاره عزت نه دی چې دی وایي خامخا زه د خپل وژل سوي د خپل شهید انتقام اخلم، په دې به زه عزتمند شم چې زما یې یو راوژلی دی، په دې کې لس مړه کم، تر هغه وخته زه نه عزتمند کېږم. دا بیخي نه دی عزت. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عزت په کوم شي کې ویلی دی هغه دا دی: ما زاد الله رجلا بعفو الا عزا. الله جل جلاله په عفو باندې چاته عزت ورباله کوي. چې چا عفو وکړه، درګذر یې وکړي، الله تعالی جل جلاله به هغه ته عزت ورباله کوي. نو نن چې دغه ورونو اختیار ورکړی دی شیخ صاحب ته، حاجي صاحب ته، او هغو کومه فیصله کړې ده او دوی په ورین تندي باندې منلې ده، زموږ دا باور دی د الله د پیغمبر پر خبره باندې صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی به تاسې عزتمند کوي. الله به مو بیا آینده کې د دې مشکلاتو څخه خلاصوي، بیا به هغه خپل اخوت اسلامي په مابین کې قایمېږي. او ګورئ قدرمنو چې که څه هم د قتال مابین ته راغلی دي، داسې فکر ونه کوي چې د قتال په وجه به نو ستاسې او اخوت اسلامي ستاسې ورورګلي ختمه سوې. الله جل جلاله فرمایي: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. الله تعالی جل جلاله بیا هم د قاتل او مقتول دواړه ورونو سره بدلې دي، بیا هم د دې هغه اخوت اسلامي نه دي سره ختم کړي. نو قدرمنو، هغه اخوت اسلامي چې الله قایم کړی دی او نن د دغه جرګې په توسط باندې بیرته تاسو سره نږدې کېږئ، دغه ته به ادامه ورکوي. زموږ د طرف نه هم دغه جریان تایید دی او موږ به انشاءالله د دغه فیصلې تر شا ولاړ یو، په عملي کولو کې به انشاءالله د دغه جرګې حمایه کوو. د افغانستان خلک الحمدلله غیرتمند خلک دي، مسلمانان خلک دي، د یوې پښتو خلک دي. هغه چې کله پر یو خبره وکړي بیا انشاءالله د خپلې خبرې څخه نه ګرځي. نو دننه څه د عزم اراده وکړي چې زموږ په مابین کې دا مشکل نه وو، نه به بیا یې الله تعالی جل جلاله به مو عزتمن او قدرمن کړي. او دا د اسلامي امارت نظام الحمدلله د مسلمانانو نظام دی، دا یو برکت دی، دا یو خیر دی، دا یو ګټه ده د مسلمانانو دپاره چې دغه مشکل د فاسدو د غلام نظام په وخت کې پېښ شوی و. الحمدلله د اسلامي امارت تر چتر لاندې د افغانستان مرکز کابل کې د شیوخ علماء کرامو په توسط باندې الله جل جلاله دا مشکل حلوي. د افغانستان اسلامي امارت هم د دې مشکل په حل کې تر شا ولاړ دی او همیشه زموږ پر شیوخو باندې، پر علماو باندې غږ دی چې د مسلمانانو د ستونزو په حل کې، د مسلمانانو په نږدې کېدلو کې، د اختلاف په ختمولو کې تاسې باید پوره کوشش وکړئ. تاسې د دې ملت استازي یاست، علما چې دي هغه د دې ملت رهبران دي. ګورې دا مسله د مختار راخستې ده، استادانو ته معلومه ده چې کله پر یو ملک باندې کفرات اشغال وکړي، هغه ملک په تسلط کې راولي، د مسلمانانو نظام ړنګ سي، هلته به مسلمانان د جمعې لمونځ څنګه کوي؟ الله رب العالمین مسلمانانو ته عمرا اتومات عمرا ورپرېښي دي، هغه علما یې عمرا دي. وایي دا علما دي راټول چې په خپل مابین کې دي فیصله وکړي چې فلانکي ځای کې د جمعې لمونځ کېږي، چې امیر نه وي په هغه وخت کې هم د مسلمانانو عمرا چې دي هغه د علما دي. نو اسلامي امارت هم دا قدرمنو علماو ته همیشه د عمراو په سترګو ورته کتلي دي، بیا هم ورته ګوري. د دې څه مو دا غوښتنه ده چې همیشه د دې ولس د ستونزو په حل کې، د مشکلاتو په حل کې تاسې باید زموږ سره پوره همکار یاست، بلکې دا نظام جوړ د علماو څخه دی. او قدرمن ولس ته مو دا پیغام دی چې تاسې د خپلو علماي کرامو تر شا ودرېږئ او د اسلامي نظام کلکه حمایه وکړئ او پوره اطاعت یې وکړئ. انشاءالله دا داسې نظام دی تاسو ته ټولو ته به د اولادو په سترګه ګوري او خپل ځان ته د پلار حیثیت ورکوي چې د پلار پر زوی باندې څونه شفقت دی، د غومره به د نظام پر تاسې باندې شفقت دی. او د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته چې د حسن بصري صاحب کومه توصیه وه چې هغه ورته ویله: یا امیر المؤمنین فکن للمثل اخا وللکبیر ابنا وللصغیر ابا.
چې درته مشر یې پلار یې بوله، چې ستا همزولی یې ورور یې بوله، چې درته کشر یې زوی یې بوله. د اسلامي امارت به انشاءالله د خپل ولس سره همداسې ګذاره وي. د هغه مو تعهد دی، د هغه مو وعده ده، نه د بل چا ظلم منو، نه په خپله د ځانه څه ظالمان جوړوو. نو انشاءالله موږ به په پوره حمایه کې ستاسې یو. الله تعالی جل جلاله مو آباد و کامیابه ولره. ډېر یو د خیر او د شکر فضا ده. الحمدلله په جنازه باندې ډېر خوشحاله یو. د الله جل جلاله رحمتونه به یې او د سید رسول صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې کله به د مسلمانانو د جوړې خبره راله په خپله به د الله رسول میدان ته ورتلي یا جوړه به کول. نو نن چې د علماو کم ابتکار کړی دي موږ یې تاییدوو، بیا یې تاییدوو. الله جل جلاله دې ته اجرونه ورکړي او چا چې دا مسله منلې ده هغو به هم ډېر لوړ درجات د الله په دربار کې او الله جل جلاله به عزت نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.